عزیزانو دا د فرعون کمال، غریبو مالدارم شو، بادشاہم شو، خدای امزان ته ووی، دنیا ورته سجدې مو کړې، دا کمال. اوس ته ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومې طریقې په دې سړی پوهېږي. د زوال اسباب په داسې طریقه سړي ته جوړ شي چې کور کې ورته اور ولګي او دته پته هم نه لګي. کور کې اور ورته ولګي او دته پته هم نه لګي، او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تباهي وشي او دته پته نه لګي. دې وجه نه هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ، او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستا د طاقت مقابله وکړي، او داسې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسي او تا نه اخلاص. داسې لا څوک چې د خدای نیولی به د خدای نه خلاص کی، داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو، موسی علیه السلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی کړ، او بیا دغه موسی علیه السلام څه واقعه مد نظر ملک پرېښو، بل ملک ته لاړ. هغه ملک ته چې دې کوم ملک ته لاړ، د هغې پیغمبر حضرت شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام دوه لوڼه وې، ای به ګډې او چیله یې سرولې. کوی ته به چې رالې، ګډو او چیلو له به اوبه ورکولې، پاکوي او داسې بوقه وه چا به 40 کسو رایستا. موسی علیه السلام چې ورغی، هغه په یوازې ځان هغه بوکه راویسته. اجینکۍ لاړې پلار ته یې ووایي چې داسې یو نوجوان هلک و، په یوازې ځان یې بوکه راویسته. ورته یې وویل تاسو ته تپوس وکړئ دا هلک به پیغمبر وي. شعیب علیه السلام وفرمایل چې دا هلک به پیغمبر وي، دا چا چې په یوازې ځان دا بوکه راویسته. ولې چې یو پیغمبر د 40 پهلوانانو عمره طاقت لري، د یو پیغمبر قوت چې دی د 40 پهلوانانو عمره وي. عزیزانو، بیا 40 هغه پهلوانان، 40 هغه پهلوانان لکه د دنیا 40 پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان، دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ، نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمر. په دې ملک کې داسې خلک هم تېر شوي دي چې هغوی دا به وایي چې پیغمبر ته د ډېرو ښځو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی، او مونږ ته د 4 نه زیات نشته. مونږ ته 4 ښځې جایز دي، او پیغمبرانو ته 10 او 14 او سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وی، نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې روا وي. 1400. او هلته خیال د قوای شهوانی نو، پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دې وجه و چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي، نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغین وي، او د ښځو ته به د خدای دین رسو. هلته د قوای شهوانی خیال نه و، کنې یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې تا ته 4 ښځې روا دي، نو ته خو 4 پوره کا، که بیا 5مې ضرورت پیښ شو، بیا به تا دپاره څه خبره جوړي. د پاکستان کې دا یوه میخه څوک نشي ساتلی، دا پاکستانی میخې دا یوه څوک نشي ساتلی. ستاسو پلار به 4 ښځې وساتي. تاسو دا جومات کې چې ناست یې په ایمان یې وایي 4 ښځو شوق هم شته، ووایي 4 کولی شئ، یوه نه شئ ټینګولی. لکه ناګویان آس پچي، یو طرف نه چې راټینګی په بل خوا در نه وځي، بل خوا نه چې راټینګی په بل خوا در نه. خدای چې کوم تقسیم کړی دی هغه ډېر. الله ته پته وه، الله ته پته وه چې ته د یو نه د 2 قابل هم نه، تا هم 4 روا دي، خو شرط یې ورسره لګولی. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحده. دا یره دی چې ته به عدل نشي کولی، انصاف به نشي کولی، پارشي کې به مساوات، پارشي که پارشي کې د مساوات نشو کولی،
نو الله وی فواحدتن بیا به یوه کې بیا به دویمه مې تاسو پوه شوئ وان خفتم الله تعالی مسنا وثلاث ورباع دوا درې څلور لیکن وان خفتم الله تعدلوا که تاسو یریدئ چې عدل به ونه فواحد یا به یوه ډېرې ښځو فطرت درته معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور ته لاړ هغې وله د شاتو شربت نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې دی راشي نو ورته به ووایي چې موږ له خو ستا د خولې نه د مغافیرو بوی راځي په دې چل به دله زورونه ورکوو چې د بلې بیبي کره ته ولې تلی چې دی راغی ورته اجدو منک ریح المغافیر مونږ خو تا نه د مغافیر بوی بیا مومو حضور علیه السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي څکلي او نه مې خوړلي دي ما خو د شاتو شربت غذا په ما د حرامي چې دا شی به زه بیا نه ښځو د لاس قرآن ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك الله چې کوم شی حلال کړی ولې په ځان حرام خدای بنده دا خو دی ښځو طبیعت ښځو فطرت دا دی حضرت عایشې کور کې پروت دی او نیمه شپه کې پاسې جنت البقیع مقبرې ته لاړو درې ځله یې دعا وکړه درې ځله هدیرې ته لاړو دعا یې وکړه او درې ځله یې دعا وکړه اوس بعض خلک پاکستان دی هر بلا پکې شته دوا دلته کوه او ملته مه کوه او پلانې دعا هر وخت یې کوه 24 ګنټې دا خوله او جړا لره او خدای ته وازه لره او خدای ته سوالونه کوه خدای ته زاری کوه هر وخت دعا کوه یو وخت په 24 ګنټو کې داسې نشته چې هغه د دعا نه مني شریعت پکې منع کوي یو وخت داسې او که چا ووایي دې سټ نه نیسه او د مرغۍ غوندې ته دا سټ تاوه پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې نشته واه ښه پیغمبر که د جهاد په میدان کې ولاړ دی دعا کوي بدر کې ولاړ دی دا د هر په شکال میاشت ده د روژې میاشت ده روژه یې نیولې ده جنګ هم کوي او دعا چې پروردګاره که ته غواړې چې د ځمکې د پاسه ستا نامې اخیستو والا پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول شهیدان او که د ځمکې د پاسه خپلې نامې اخیستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکړه بدر میدان اوس میاشت دوه کېږي چې ما ولیدو هغه ځای مې ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو عزیزانو یو لیش بوټی پکې نشته سوری نشته کاڼي شګې ګیر چاپېر غرونه او د هر په شکال میاشت او په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یوه قجوره په 2 کسه خوړلې ده او روژه یې دعا داسې دعا به ستا او زما غوندې دعا به کوله ستا او ما غوندې داسې دعا به محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړه چې دا د ترخونو سپینوالی به په دې لاسونو کې تاسو داسې دعا چېرې کړې ده په ایمان تاسو خدای ته حاجت نشته که مولیان مو دي د خدای په قهر اخته که مونږ یو لا د خدای په قهر اخته حاجت هم نشته پیغمبر حاجت و د ټول کائنات غم یې په سر و داسې به زما عزیزانو دعا 3 ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبرې ته هدیرې ته چې لاړ شئ تېرېږئ مه تر هغې چې تر څو دعا ورته نه دا مه کوئ چې چېرته چونه کړی ځای وګورې او هله بابا ته به یې کې او ته به یې را کې دا شیطانت مه کوئ باباګان چاله څه ورکولی نشي محتاج دي ستا دعا ورکول صرف د خدای د ذات کار دی په دې خبره پوهېږئ ورکول د باباګانو کار نه باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا ته هدیرې ورغې محتاج دي دې ته چې ته پې دعا وکړې علما لیکي چې یو آیات کرسي چا په هدیره کې وویله نو 40 ورځې د هغه هدیرې نه عذاب اوچت شي هغه مقبره 40 ورځې عذاب نه یو آیات کرسي دی چې پکې وویل نو په هدیرې ورغلې څه نه څه قرآن پکې ووایه نو هغې نه ډېره فایده اوس چې بل ته خیر ورسې خو الله هغه خیر ستا جولی کیا کېږي خیال م راغی
نو هغه د پنجابیانو کار مکوئ چې چرګ زیارت ته وړی چې بابا کوکړ غنته پتر دی کوکړ غنته پتر دی چرګ مې راوړی دی او زوی راکړه د دې په بدل دامن مامن او لونی مونی دا ورکول د خدای کار دی دا د بنی آدم کار نه دی دا د زیارتونو کار دی اوس بیا خبره ده چې زمونږ په بالا ماڼۍ کې داسې خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ ډولکي غاړې ته اچولي او ګلونه په غاړه کې اچولي په دې سړک روان و غړس دی غړوس دی غړه څه چل دی د بابا ډولی روان غبرګو کښېنئ باباګانو ته د ډولۍ څه ضرورت دی که ډولۍ په ژوند کې ځان له جوړه کړي خو په قبر کې به پکې سوري او پکې به ګرځي او که دنیا کې ځان له د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ورننه ایستی شي دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې وایي چې کعبه دی خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست جمع او سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خانه وروره وایي چې وایي کعبه دی خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست ګرمېږي به وایي چې ګینې دا اور به هلته وي دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه یې د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبت شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته وروسته په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او زما غوندې سنډاګان ورسره وي دا هغه د بدبخت بې پدره زامن دي او د بې پدره اولاد دا هغه بې پدره قوم دی د دې نه مور معلومه ده او نه پلار معلوم دا خبر چې دا د خسکي اګونه پیدا دي دا څه بلا بالکل د سړي زامن نه دي او نه په خبره ښار نه یو ډالۍ راځي غنجي ځان سره پیدا کړي جمعې په شپه چې پیدا شي هغه مغنجي غنجي دی غنجي کم صحت کې چې د پیغمبر یو ټیډي پیسه نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام او سید صاحب دین تو ساڈا تو سا قدر نہ پائی حسن حسین تو ساڑے دادے داڑھی کدو منائے شکل ته مو ګورئ او غوږونو کې به د سرو زرو مندرۍ چولي پیغمبر ویلي دي در سړي ته سره زر استعمالول حرام دي نیکۍ ویلي دي حرام دي دوی به د سرو مندرۍ په غاړه کې چا به دومره دغه چولې جمکۍ غوندې دومره اوږده به او دا تا او ما غوندې خره چې یي که نه اگر غوږ کې چې د راچي په 400 به سترګې سرې راوتي سوچه سیر دی سترګو ته وګوره ټکې سرې دا زمونږ خلقو ایمانونه دي دا زمونږ خلقو نو زمونږ دې کرتوتونو ته چې ګورې په مونږ به عذابونه نه نازلېږي په مونږ به قهر نه نازلېږي چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای خدای نه ګڼو رسول رسول نه ګڼو قرآن قرآن نه ګڼو مذهب مذهب نه ګڼو هېڅ نه پوهېږو خو که یو خر راپاڅېدو او مونږ ته یې ووایي چې دا شی مذهب دی مونږ هغې پسې یو قچر راپاڅېدو چې دا شی دی مونږ هغې پسې نو مونږ به تباه کېږو نه غر کېږو به نه نن سهار را سره یو لګیا وی ټیکسونه ډېرو لګېده مالما خو یو شعر د جمعې مونځ ته راځې که نه وی چې مالما خو ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته ښه به دا وی چې د حال تر دا بتر وی ډاکټر یې نه به زولیدو وی تا ته خو د عشق بیماري ده دې نه توبه وباسه نو جوړېږي د دې نه خو الله که توبه وباسم خدای دې نور هم دا مرض زیات ما یار ته وایي ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته ښه به دا وی چې د حال تر دا بتر وی دې نه نور غرق شي زیات مونږ چې دې نه زیات زمونږ حال وګوره ټکسونه زه وایم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به د هغه ورځې انتظار وکړه د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټکس به در باندې د هغه ورځې انتظار دا ټول زمونږ اعمال د ټکس په شکل د وی سی آر په شکل د ټي وي په شکل مونږه
د بوټو په وخت کې کوثر نیازي راغلی او دلته چراټ ټي وي سټیشن افتتاح کړ نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یو ورځ تاسو ته نو موږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه ته خو مولای بیړه دې غرق شي کور دې د میردین جومات ته خو مولای ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم موږ چغې جوړې چې چغې م جوړې کړې اوس زموږ موجوده امیر المؤمنین چې دی دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې 15 کروڑ روپۍ لګېدلي 18 نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل شي د یو ملا زوی هلکانو سره په ښکار ووتو چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو ګیدړي وویشتو د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته ویل چې هلکه څه اوسۍ موسۍ پیدا نه شوه ګیدړ دې وي دا خو مردار دی ویل څوک وایي چې مردار دی د ملا زوی زه یې ما وکړه مفتیان تاسو ځان نه جوړ زه یم چې حلال ډېره خبره چې راله پلار ته یې وایي چې میاں جي ګیدړ حلال دی هغې وایي چې نه مردار دی کون آخنا ہے کہ گدڑ حلال مردار دے سوک میں حلال یہ جی نور جمال آخنا ہے کہ گدڑ حلال استاذوی نور جمال ہوئی حلال اچھا نور جمال آخنا ہے چلو پھر میں کتاب اور کہ چیزیں کتاب ہوگا کتاب راغستے دے ټول لکان دا سے ورتلان دے ناس دوست کتاب لاس کی نیولے دے اور تو وہی چې سنو بھائی سنو کتاب دا مسئلہ ہے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال نور جمال چی چرتے ہی حلتا گدڑان میدڑان ټول حلال دیکھو گو رہے یہ صدر پاکستان دا کم ٹی وی اسٹیشن افتتاح کی آپ مبارک بیا بالکل روائی سینماګانې بالکل روا دي ځکه چې په هغې باندې 15 روپۍ ټیکټ دی نو 15 کې 2.5 د حکومت ټیکس دی یاد راغی 15 روپۍ د بایسکوپ ټیکټ دی نو 2.5 په د حکومت ټیکس نو چې دوله ټیکس ورکوي نو سینما هم روا دا وی سی آر ځکه حرام دی دوی ورپسې لږ ګرځي راګرځي چې دوی له په ټیکس نه دی ورکړی اوس په باړه کې وی سی آر والا او په دې کسٹم والا یې راوړه چې په دې راوړه دوی یې ونیسي او کسٹم ټیکس په ورکړي بیا وی سی آر هم روا دی دې خبره پوهېږئ دغه شریعت چې دا دوی کوم چغې وهي شریعت بینچونه یې جوړ کړي دي او دا دی را روان دی او هغه دی راغی اسلام او نظریه او پلانې دا مونږ خو د اسلام نم بار یو او نظریه نم بار یو نظریه پاکستان نم مونږ بار یو ځکه چې پاکستان کې صحیح اسلام غواړو شرمېدل اسلام پکې نه غواړو نو مونږ د هر څه نه بار کړي ما عزیزانو دوی له چې پکې څه ورکې بیا روان دا هغه ملا کار دی درته مې قصه کړې وه 3 طلاق یې ښځې له ورکړه 3 طلاق او استاذ له 3 ورځې سار دا په نن بۍ چې پخې روغنی دا یې په څلورمه ورځ ورته چې جي داسې ښځې ته مې په غوسه کې هم او بس ځان پوه نه شوم 1 2 3 مې ورته وی ښه وی بس یو 2 ورځې نور هم زه راځه که مطلب یې دا و چې دا روغنی به پړې را پړې ورته چې داسې چل دی چې گل نو گول مگول رکھتی ہیں اور کسی نو کیا نہیں ہے ملا بڑے ظالم اور تے جا راتی جا کے تو اپنی رن نو کمی کہ تنے منو قبول کی تو ہے نہ بوئی چھ ہاں نو تو ورتے چھ منے بھی تنو قبول کی تو بس نکاح و مشی اور نور ملیانو نہ وی چھ بجلی گر مولا نے مولا کو منے پوچھے اخی خوبی چھ وی چھ وہ بڑا ظالم مولا ہے اس دے نزدیک نہ جاوی اور تباہ کر چھوڑ سی تے منو کدی کدی آیا کر جو گال ہوئے تے میں انو گول مول کر کے تیرے واسطے صفائی کر نو عزیزہ معاملہ ٹولا گول مول دا خیال جرا گئے کہ دوی خوشحالی اغار سے بیا روائی او چې دوی خفائی ارڅ حرام علاقہ کے تانیدار نے اجازت والا ڈما گڑاوا خیر دے کہ تانیدار نے دی اجازت نہیں اغستے گڑما نشے گڑو خواب حلال و حرام دا خدا و دا رسول پلاس کا
حلال او حرام به قرآن او حدیث کو. اوس حلال او حرام د انتظامیه لاس کې دي. اجازت والا حلال، اجازت دی نه اغسته حرام. دې خبره پوهیږئ زما عزیزانو؟ دې طرف نه خدا توقع مکوئ چې داسې نظام به په تاسو راشي چې ستاسو اصلاح به وشي. دا طرف ته خو خوب هم مه ګورئ، ځکه چې دا خلق دی نهر، او نهر سړی چې دی هغه د خپلې خېټې په غم کې وي، هغه سره د بل شي غم نه کوي. یو سړی وږی نو وږي سره د بل د خېټې غم نه سوا د خپلې خېټې. دا غریبان نهر دي، نو د دوی ځان له خېټې نه ډکېږي، دوی ملک او قوم څه کوي. قوم له څه سوچ په کار دی چې دا مونږ په څه بلو سر یو، مونږ ته څه سوچ په کار دی، مونږ ته د خپلې زندګۍ جوړولو څه اسباب اختیارول په کار دي. زما عزیزان روژه ده، اوږد تقریرونه په کار هم نه دي چې زه درته وکړم، خو هره شپه چې څملی سوچ کوه چې دا زه څه له پیدا یم او زه کوم څه، زما د ژوند غرض څه دی، زما د بچو د ژوند غرض څه دی، زما دا کور چې قدرت ما ته راکړی دی د دې کور غرض څه دی، دا زه یې مشر کړی ولې. په دې ټولو اسبابو باندې سوچ کوئ، فکر کوئ، بیا هغه اسباب اختیاروئ د کور نه، د دوستانو نه، اشنایانو نه، محلې نه، علاقې نه. اوس تاسو وګورئ زمونږ جوماتونه دا جومات دی چا کې چې تاسو ناست یې د جمعې لمونځ کوئ، دې کې حافظ ولاړ دی قرآن ختم. زما زوی دی هلته خپلې تراویح چې وکړي بیا دلته راځي د حافظ پسې څو رکعاتو کې تلاوت وکړي. بېګا یې راته وی یو صف کې نیم پاتې ټول خلکو ته. تاسو اوس ووایئ چې د دې محلې خلک چې په چا کې دا جومات او څوک پکې وغځېږي نو مونږه صاحبه دغه قرآن ورپسې بیا په قبرونو هم وایو او دغه قرآن ورپسې په کور کې په ختمونو هم د دې جومات دا حافظان چې چا قرآن وي او دوی ژوندي دي او ترې وتښتېدل نه جي، دا حافظ بیا کور ته بوځي چې راشه اوس ده پسې دا 3 سپارې ووایه چې دی وبخړئ. تاسو په دا زاړه ایمان ووایئ چې په دې قرآن به دوی وبخړئ. اخر دومره خو خدای عقل درکړی دی. دا قرآن به تا ته وایي چې او ملا خوله کې د دانا وخېږه، پرون ته ولاړ وې په روجو کې د پکي لاندې دی درپسې نیمه ګنټه قرآن اورېدو ته نه شو ودرېدی، اوس ته ما ده پسې سپارس کولو ته قبر ته او قیامت ته لېږې چې هله دا راخلاصي. په دې قرآن به دا قوم راخلاصېږي. د ختم په شپه بیا شیطانت له ټول جومات ډکي، کولای وي او چای وي او شیریني له هله په قرآن دا د مالګه پې دم کوه، هله صاحبه دا چیني پې دم کوه، هله دا فلانی پې دم که په دمونو ممونو نه کېږي. خور خوړم یو سا په دمونو نه کېږي. په ژوند راشئ دې قرآن ته ودرېږئ، د خدای په قهر اخته یئ، د خدای تباه کړي یئ، خدای غرق کړي یئ، خدای شرمولی یئ، نور به هم شرمئ. په ژوند ورته ودرېږئ، د خدای کلام واورئ، خدای کلام زده کئ، د خدای کلام ته سرونه ټیټ کئ، کینی بیړۍ به هم دغه خدای فرعون غوندې لعین رووني و. دا قصه به مخکې راځي انشاءالله. فرعون غوندې چې رووني و بیا چا خلاصولی نه شو. هغه فرعون چې ټول سلطنت به سجدې ورته لګولې او خدای ورته وی او اوبو له حکم وکړو په اوبو یې رووني و، هغه فرعون بیا چا خلاصولی نه شو. یو ځل د خدای رونیسي په خدای مې دې قسمي چې نه دې بیا مور خلاص کی، نه دې بیا پلار خلاص کی، نه دې بیا زوی خلاص کی، نه دې رور خلاص کی، نه دې دوست خلاص کی، نه دې علاقه. دغسې هر جومات کې چې ګورئ لومبی 2-3 شپې ګرمه ګرمۍ وه او صاحب اوس خلک تښتي دا فصلي مړزان چې دي، دا د بټیارۍ زامن، دا د بټیارۍ زامن قرآن نه تښتي، تراو نه تښتي، منځونو نه تښتي. دا قوم او ښه ورځ لا بعضې پکې راشي مولانا صاحب تاسو څه نه وایي، دا وګوره سال دی، سال دی، دا ټیپر ګرام دی ډېر ښه کار دی، چیني ګرام ډېر ښه کار دی. په دې ځان ته خو مو ګورئ، خو الله دی عذاب داسې ښکاره نه راځي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والوځئ. عذاب کله صاحبه د مجسټریټ په شکل کې، عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کې، عذاب کله صاحبه د کچارو په شکل کې، عذاب کله د ټیکس په شکل کې، ہے نا جی.
ها شکلونه دي مختلف د عذابونو او ستا د اعمالو شامت ته مختلف شکل کې بعضې وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه ګیر شي د بلې ګناه ده دا مې هم درته مونږ هسې خپلو کې وایو دا وایو چې دا حکومت یره ظلم قسم مې د په خدای دا لرې شو او د ده په ځای بل هغه د موږي والا رانغی نو زما نه دا ګیره څو پورې د دې قوم حال کوم قوم چې خپل حال په خپله نه بدل کړی بره نه بدلي لاندې نه به خپل حال بدلی نو هله به د حال بدلېږي بره نه بدلي په دې 35 کاله کې خو تاسو وایئ چې موږ وایو چې دا لږ دغې نه هم وي چې هله کلمې وایو فلانې کې فلانې کې فلانې کې